الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار، او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترمو قدرمنو اوریدونکو، الله دې وکړي چې تاسې به ټول ښه روغ جوړ په صحت و عافیت سره یاست. د صحت او د عافیت جامې به مې پر تن باندې وي. د روژې د حفاظت خپرونې 5مه برخه. قدرمنو اوریدونکو، په دغه روژه کې چې موږ تاسې روژې نسو، ټوله ورځ مې روژه وي، خوراک ته مې هوا کېږي نه کوو، څښاک ته مې هوا کېږي نه کوو، د چا نسوارو ته هوا کېږي نه کوي، سګریټو ته هوا کېږي نه کوي، جایز خواهشاتو پر کېدو ته هوا کېږي نه کوي، د لمنځونو اهتمام کوي، د تلاوت اهتمام کوي، د ذکر او اذکارو اهتمام کوي، د تراویح د لمنځو اهتمام کوي. د دې ټولو مقصد دا دی چې دا سړی د الله څخه بخشش غواړي، د الله څخه عفو غواړي، د الله څخه مغفرت غواړي، د الله جل جلاله څخه درجه او مرتبه لوړېدل غواړي. عزتمنو، په دغه روژې مبارکه کې یو داسې اړخ چې زموږ ورته د سره پام نشته او پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر هغه باندې دومره فضایل ویلي دي. هغه دا چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کم څوک پر خپل مملوک باندې په دغه میاشته کې بوج سپک بار سپک، الله جل جلاله به د هغه مغفرت او بخشش کوي او د دوزخ د اوره څخه به آزادوي. څومره غټ زیری دی عزتمن. په دغه میاشته کې لکه څنګه چې ستا روژه ده، تا ته تنده لګېدلې ده، وږه لګېدلې ده، دغسې دا ستا نوکرانو، مزدورانو، خادمانو ته هم وږه، تنده او ستړیا لګېږي. که چیرې ته د الله جل جلاله بخشش غواړې، نو پر دا خپلو خادمانو، مزدورانو پر دې باندې بوج سپک. په نورو ورځو کې ته د ده څه چې څومره کار اخلې، په دغه میاشته کې څه کار پر کم کړه. په نورو میاشتو کې ته 8 غنټې د ده څه کار اخلي، په دغه میاشتو کې 6 غنټې کار ځله. لکه څنګه چې ته غرمه و یخ کولر ته بیده سې، دغسې دغه مزدورانو ته هم موقع ورکوه چې بیده سي. د دې د آرام او د سهولت لپاره موقع ورکوه. الله به دې د دوزخ د اوره څخه آزاد کړي. دغسې د ګاډیانو ډریوران دي، کلینران دي، روزانې کوونکي والا دي، دا ټولو ته پکار ده چې دا پر د خپلو مزدورانو، ډریورانو، کلینرانو باندې په دغه میاشت کې بوج سپک کړي. ډېر کار دې نه جناخي، زیاده دا سوچ دې کوي چې د دې دپاره یو سهولت پیدا کړي، د دې دپاره یو اسانتیا پیدا کړي، د دې سره نرمي وکړي. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: ان الله رفق ويحب الرفق. الله نرم دی او نرمي خوښوي. چې څومره ته د دې سره نرمي کوي، وسایي کوي، هغه به چې څومره ته د دې سره نرمي کوي، د دې دپاره اسانیانې پیدا کوي، هغومره به الله جل جلاله ستا سره نرمي. اسنه چې خپله خو ویخ کولر ته په ارامه سره بیده او مزدوران، دا غریبان مسکینان دې وکار ته درولي، ژبې د تندې د ستړیا سره وتلي. نو که چیرې د الله بخشش غواړې، د الله څخه مغفرت غواړې، عفو غواړې، پر دې خپلو مزدورانو باندې لږ بوج سپک. په دغه روژه مبارکه میاشت کې لږ پر دې باندې کار سپک. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خلیفه و، کله چې د فلسطین پر سفر باندې دی روانو، د ده سره غلام ورسره. نو د غلام سره دا خبره وکړه چې یار به ته سورېږې پر دې سواري باندې، بیا به زه سپرېږم. نمبر یې ورسره وټاکي. نو دوی به در یو ځای به حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سپورو، بیا به د ده غلام سپورو. کله چې د فلسطین علاقې ته ورنږدې سوله، د غلام نمبر و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر پښو سره روان، غلام یې پر سپر کړی. خلیفه وخت و، امیر المؤمنین و. موږ هم د هغه مسلمانانو د اتباع دعویدار یو، موږ هم د هغو نوم اخیستونکي یو. نو په کار دا نه ده چې 5 روپۍ دې پیدا کړلې، بالا ته په ایسي او ایر کنډیشن کې بیده اوسه، 10 روپۍ دې پیدا کړلې، بالا غریبان او مسکینان مزدوري او کارو ته ولګوه، ته خپله و یخ ایسي ته کښېنې، و یخ کولر ته کښېنې، په هغو باندې ځان له خبروې. داسې به نه کوو عزتمنو. لکه څنګه چې دغه غریب نن ستا محتاجه دی، دغسې ته د دا غریب هم محتاج یې. که دا غریب، دا مسکین، دا مزدور ستا سره کار ونه کړي، ته به په ولاړې بیا به د هېڅ کار نه. نو په کار دا د عزتمنو چې د دغه خپلو مزدورانو د دې سره په دغه میاشته کې موږ لږ د نرمۍ څخه کار واخلو، لږ د درګذره څخه کار واخلو. که چیرې کار ډېر دی، نه سره رسي، نو یو بل نوکر ولګوه، یو بل مزدور ولګوه.
نور هم ډیر غریبان په دې روژه کې ګرځي، د کار دپاره ګرځي، یو بل ولګوه، د بل غریب به هم کار وسي، دی به هم وساسي. نو چې ته په دا روژه کې دومره تکلیفونه وړې، نو دغه یو تکلیف هم ویسه، الله به دې بخشش وکړي او د دوژخ د اور څخه به دې آزاد کړي. دویمه خبره د کور د زنانو ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه فرمان مطابق که چیرې څوک پر کورنیانو باندې په کور پر زنانو باندې په دغه میاشته کې بوج سپک کړي، الله جل جلاله به بخشش هم وکړي او د دوژخ د اور څخه به ازادي ور په نصیب کړي. پکار دا ده چې په دغه میاشته کې چې ستا کم ماتحت سا مملوک دي، ستاسې زنانه، پر هغه باندې تاسې د کور کارونه راکم کړي. خو په بده مرغه موږ په دغه میاشته کې نور پر کورنیانو باندې بوج واچو. د روژې څخه مخکې دومره دیګونه نه پخېږي لکه په دا میاشته کې. د روژې څخه مخکې دومره سلاتي او چکنۍ نه وي لکه په دا میاشته کې. د روژې څخه مخکې دومره کارونه نه وي، دومره بوج نه وي لکه په روژه کې چې وي. نو زه دې ټولو خلکو ته وایم، لکه څنګه چې ستا روژه ده دغسې ستا د کور والام روژه ده. لکه څنګه چې تا ته تنده لګېږي هغې ته هم تنده لګېږي. لکه څنګه چې ته د اوره څه په تکلیف کېږي دغسې هغه هم د اوره څه په تکلیف کېږي. خپله خو یخ یخ کولرانو ته ناست یو، تلاوت کوو، ذکر کوو، اسکار کوو، تسبیحات وایو، پنکه راته لګېږي، کولر راته شټاټ وي، ځینې په ایسي کې ناست وي، په ایرکنډیشن کې ناست وي. په دې څه خبر دی چې د اور څنګ ته په ډوډۍ پخولو باندې څومره تکلیف راځي، د داسې دی نه خبره دي. شپه پر مجلسو وړې ده، سهار د ماپښینه پر خوب بیده دي. ماپښین چې راکښېناستی، یو کاروباریان یو دغه سم نیمۍ چې دغسې ګرځي، بیا وځي تالابو ته هلته په هغه کې لمبېږي. دی دا احساس څنګه کولی شي چې د اور و څنګ ته په دیګ پخولو کې څومره تکلیف دی، د اور و څنګ ته په ډوډۍ پخولو کې څومره تکلیف دی، دا دته احساسیږي هم نه. نو که کم څوک د الله څخه بخشش غواړي، په دغه میاشته کې دې پر دغه زنانو باندې بوج سپک کړي. هغه څنګه؟ ډوډۍ د تناره سره راوړه، غریب هم کار رواني، ډوډۍ به خرڅېږي، ستا پر کورنیانو باندې بوج هم سپک سي. و د تناره څه چې ډوډۍ راوړې، د بازاره څه راوړې او دلته د خپلو وړو څه ډوډۍ پخوې چې ستا وړم پکې استعمالیږي او اور باندې بټې هم پسې وي، هغه بټې هم مصرفیږي. نو دا د کور د ډوډۍ او د تناره په ډوډۍ کې به څومره پیسو کې فرق راسي؟ زیاده 100 پیسې به راسي، 1.5 پیسې به راسي. نو د دغه بوج د سپکولو په وجه چې تا ته الله بخشش کوي، د دوژخ د اوره دې آزادوي، نو ولې د بازار د تناره ډوډۍ په دا روژه کې نه راوړي؟ کم سے کم د خپل کور والا، د خپل د کور زنانه خو په دغه میاشته کې د دغه اور د ډوډۍ د پخولو څخه خلاص کړه. که دومره نسې کولی چې ټولې ډوډۍ راوړې، نیمۍ خو راوړه، نیمۍ خو راوړه، د نیمۍ بوج خو پر سپک کړه. د خپل وس مطابق خو یې څه په راکمه کړه. د 2 ډوډۍ وس خو به لرې، د 3 ډوډۍ وس خو به لرې چې د تناره سې راوړې، دا بوج خو پر سپک کړه. دیګ پخول ستا مې زده دي، وریجې پخول ستا مې زده دي، راسه په کور کې یو دیګ ته پوخ کړه، روژه به دې هم پر لنډ نسي. دیګ پخولو دا لکه څنګه چې ته ذکر کوې، در هغه ذکر سره سره که دا دیګ پوخ کې، پر دې دا بوج سپک کې، الله به دې بخشش وکړي. که دیګ نسې پخولی، سلاته خو جوړولی سي، روبزا شربت خو جوړولی سي، دا خو کولی سي. یعنی خپل وس مطابق دا کوشش وکړه چې ته پر دغه کورنیانو باندې بوج سپک کې، اگر چې یوه بدنۍ یا یوه لوټه په اوبو ډکولو سره وي، الله به تا ته بدله درکوي. که موږ خو هر څه تیار غواړو، بس زه خپل ذکر کوم، خپل تلاوت کوم، بس نور دې کارونه کوي، ماله دې تیار شی راوړي. استاسو د صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین د کور کارونه څومره په ښه توګه به کوله. خپل کور خو پرېږده چې بل ځای کې به یو داسې زنانه وه، د کار به نه وه، بوډۍ به وه، سپین سرې وله، د هغه کور کارونه به د وخت خلیفه کوله. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه خلافت کې د غریبانو، مسکینانو، لاچارو د خدمت لپاره خلک ټاکل سوي ول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو ورځ هغه فهرست ګوري، هغه لیست ګوري، هغه کې یو بوډۍ د سپین سرې، د هغې د نامه سره هېڅوک خادم نه دی لیکل سوی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا وګڼله چې کیدای سي دا په یېره پاته سوی وي. نو دا بل چې سال لمونځ وکړي چې ورلی دغه د بوډۍ د کور کار وکړي، لوښي ور ډکې، کور ور جارو کړي. کله چې دی ورلی چې ګوري لوښي ډک دي، کور جارو سوی دی، ټول کارونه سوي. هغه بوډۍ ته وویل چې دا چا وکړل؟ هغه سپین سرې ورته ویله چې خبر نه یم، بس خو څوک راسي وایي کې ولاړ سي. دا بله ورځ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د تهجد په وخت کې ورلی چې زه به د هغه بل خادمه څه مخکې ورسم، دا کار به وکم، دا لوښي به ډکم د اوبو، دا سرۍ به، دا کور به جارو کړم. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه ورلم، بیا ټوله کارونه سوي.
خیر درېیمه شپه مې دا سوچ وکړي چې دا سړی به زه معلوموم چې دا څوک دی راځي. نو زه ولاړم یو ځای داسې پټ کښېنستم د ماخستن د لمانځه څخه وروسته. د څه چې شپه تېره سوله چې ګورم یو سړی په لوڅو پښو را روان دی، سوکه سوکه را روان. نو زه پر راووتلم، مال من انت، ته څوک یې؟ ده په جواب کې راته وویل چې زه ابوبکر رضی الله تعالی عنه، یعنی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د وخت خلیفه دی، باچا دی د هغه وخت د ټولو مسلمانانو. دی د شپې پټ پټ راځي، د یو بوډۍ د کور خدمت کوي، د هغه لوښ ورډکوي، د هغه کور ورجارو کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې وکړه چې دا په لوڅو پښو ولې راروان؟ دا په دې وجه چې څوک را خبر نه سي، یا څوک زما د پښو د چپلي د کړپۍ څخه د خوبه ونوځي، خوب یې خراب نه سي. دا د وخت امامان ولا د وخت خلیفګان ولا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا کوشش چې زه د هغه کور خدمت وکړم. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مخه د هغه کور ټول خدمت کړی. نو موږ تاسې د خپل کور دا نسو کوه. کار دا ده چې په دې کې مرسته وکړو. دې طرف ته د سره زموږ پام نسته. زنانې غریبي ماپښین و ډوډۍ ته کښېني، در مازدیګره پرې دا و دا ورته ناسته د ډوډۍ پخوي. چې څنګه ډوډۍ پخې کړې، بیا د دیګونو وار دی، بیا د سلاتو وار دی، بیا د نورو شیانو وار دی. هلته کوشنیان په پسې بغارې نارې چغارې وي، یو په ځانګو کې ژاړي، یا بل هلته کالي لړلي، یا بل هلته په نارو وي. د دا غریبو زنانو د روژو به څه حال وي، د دې د صحت به څه حال وي، دا به څومره تکلیف وي ودې ته. او کوم چې په دا کور کې نورې زنانه دي، د دا راوت سوي ښځې اندرندې دي، یا د راوت سوي ښځې خواښې ده، هغه ته په کار ده چې په دغه میاشتو کې دوی د دا ښځې سره همکاري وکړي. دا بوج پر سپک کړي. زموږ خو دا ماحول دی، د پلار په کور کې کار نه کوي، چې کله واده سي بیا د خسر کړه کوي. کومه زنانه چې د مور او پلار خدمت وکړي، پلار ته ډوډۍ تیاره کړي، پلار ته چاوې پخې کړي، د پلار خدمت وکړي، د مور خدمت وکړي، د مور خونه تیاره کړي، برابره کړي، چې یو وار یې وکړي، د خواښې په کور کې چې 100 واره وکړي، د یو وار برابر نه سي کېدلی. بس موږ دا ماحول دی، د پلار کره کار مه کوه، بیا د خسر کره کوه. په کور کې به 15-16 دانې پیغلانې ناستې وي، لیکن دا ټول کارونه به یوازې هغه ښځه کوي چې کومه راوت سوې ده. نو زه دې ټولو خویندو ته وایم چې تاسې به هغه زنانه باندې د روژې په میاشته کې رحم وکړي. الله پیغمبر څه فرمایي چې پر مځکه والا رحم وکړي، اسمان والا به پر دې رحم وکړي. الله به پر دې رحم وکړي. که چیرې په دغه روژه کې ته پر دا خپله ورېنداره باندې بوج سپک کې، بار پر سپک کې، ډوډۍ ورسره پخه کې، دیګ ورسره پوخ کې، دا کوشنیان ورسره سنبال کې چې هغه ډوډۍ پخوي، دیګ پخوي، کوشنیان ورته ژاړي، هغه سنبال کې، دا د بنې سرۍ جارو کې، دا خونه ورته برابره کې. الله جل جلاله به پر تا باندې بوج سپک کې، بار به سپک کې. یو داسې کور ته به دې رشتې نصیب وکړي چې هغه کور والا به بیا ستا قدر او احترام وکړي. الله به دې مغفرت هم وکړي، الله به دې د دوزخ د اوره څخه آزاد کړي. خو زموږ ماحول داسې جوړ دی چې هغه هر څومره ستړی وي، ستړی دې وي، هغه راوت سوی ده، بس کارونه به هغه کوي. لکه دغه زنانه چې صرف د دغه کارو دپاره راوت سوي، دا نور چې بیا لاس نه وروړي. نو په کار دا ده چې دا همکاري ورسره وکړي، ذکر هم کوه، بیانونه هم اوره، لیکن دلته د دا طرف ته هم ستا پام وي، دغه زنانو سره هم په دې کار کې خپل لاس ایسه اخه. ځکه زموږ په کتابونو کې راځي، د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې کومه زنانه په کور کې یو بې ترتیبه شی په ترتیب باندې کښېږدي، الله جل جلاله پر دې باندې یوه نیکي ورکوي، یوه ګناه ورمعافوي او په جنت کې درجه ورلوړوي. ستا جنت نه دی خوښ، ته جنت نه غواړې، الله جل جلاله به دې درجه هم لوړوي، ګناه به هم در معافوي او نیکي به هم درکوي. دا روژه خو د نیکي د سیزن میاشت ده. نور فضایل خو لا ځان ته کښېږده چې صرف دا د کور په کار کې ایسه اخې، دا د کور کار سره کوي، الله تا ته څومره نیکیانې درکوي. که بس هسې لکه ورونه جو کولرانو ته بیده یې، خوندې دې مو کولرانو ته بیده اوسي. روژه ده، بس یو د دې روژه د روژه دې نسي، دا نور راغلي دي، دا نور ښځې راغلي، هغه به کارونه ورته کوي، روژه مات او پیشلمۍ به ورته برابروي، پر تیار روژه مات به کښېني، پر تیار پیشلمۍ به کښېني. بس چای به هم تیار ورته راځي، ځای به هم مازدیګر ټیم ورته پاشي کوي، ځای به ورته برابروي، دوی به پر طبیعت باندې راوځي او بیا به خپل خامک کوي، ولې دوی د اخښې دسمال کوي، په هغه باندې به مصروف. داسې مه کوئ عزتمنو، لږ د الله څه ویره وکړي، لږ آخرت ته وګورئ، لږ خپل ژوند ته وګورئ. که چیرې ته په دې کور کې د ورېندارګانو سره کار کوې، الله جل جلاله به تا داسې ځای ته واده کړي، داسې ځای به دې نصیب وکړي چې الله ته به بیا هغه ستا سره کارونه کوي. او دا کمې یونې چې دې سره په دا کور کې سره وسیږي، دا راوت سوي دي، دا دې هم په دغه میاشته کې خپل ترتیب خراب کړي. د روژې د مخه ترتیب وي، څوک دیګ پخوي، څوک ډوډۍ پخوي، څوک یو کار کوي، څوک بل کار کوي. دا خو هم داسې که بس چې خپل کار
هغه کار څه علاوه قرآن دې ووایي که دا د بلې سره بیا کار وکړي بس که کو پروتونه دا پورته کوي ولې د چا وارې دا بلې دي که بل شی پروتونه دا لاس وروړي ولې دا وارې دا بلې دي په دغه میاشته کې ځان مه پلسپموئ بلکې یو د بل سره همکاري وکړي یو د بل سره مدد وکړي یو د بل سره تعاون وکړي په دا کور کې به یو زنان ډېر اولادونه لري هغه به ستړي وي دومره کارونه به نسي کولی بله به تازه راوڅه وي هغه به یې کولی سي نو هغه دې صرف خپل نمبر ته نه کښېني دا بلې سره دې هم په واره کې مرسته کوي کار دې ورسره کوي په مینه محبت سره دا د کور ژوند سره وکړي الله به مې دنیا و آخرت ښایسته کړي دومره دا نارینه نه دي ظالمان لکه دغه ښځې چې یو پر بله باندې ظلم کوي دومره به د کور سړي پر دا زنانو ظلم نه کوي لکه څومره چې دا ښځې یو پر بله ظلم کوي دا خوښ ته پکار ده چې دا په د روژې مبارکې په میاشته کې یو داسې ترتیب جوړ کړي چې هره زنانه پر کار باندې راولي د هره زنانه دا کار ته مخه کړي دا د کور کار دا ټوله په مشترکه دې سره روان کړي نو ټوله به وساوي ټوله به خوشحاله وي یو د بل ته به دعاګانې کوي او که چیرې ټوله بوج پرې وراوستلی نو د هغې د خولې څخه به په دا روژه کې بیا شراوې راوسي او هغه به مظلوم وي د مظلوم شرا د مظلوم به دعا الله نه ردوي هغه به قبلوي بیا به ټوله پریشانه ګرځي پر دې شرا او بدعاو به انشاءالله بیا بله برخه هم کوو نو پکار دا د عزتمنو چې موږ تاسې په دغه میاشته کې پر کورنیانو باندې بوج سپک کړو پر خپلو نوکرانو ملازمینو او په مزدورانو باندې بار سپک کړو د هغو سره مرسته وکړو در دې چې الله جل جلاله زموږ ستاسې ګناهونه معاف کړي او زموږ ستاسې بخشش وکړي د دوژخ د اور څخه آزاد کړي ان شاء الله تعالی نورې برخې به هم وي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین قطع الحياة بعزة وأمان. قدر منوریدونکو تاسو د محترم مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب و اصلاحي بیان ته غوږ واست بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثير